د خان محمد په نوم یو ننګرهاري مجاهد چې په امریکا کې بندي و له امریکایي وګړو سره د تبادلې په پایله کې آزاد او دغه ولایت کې خپل کورنۍ سره یوځای شو. د ننګرهار مرستیال والي د خان محمد پر راخوشي کېدو خوښي څرګنده کړه او په دغه برخه کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې. ننګرهار کې د نیالګیو کینولو په سلنې کمپاین پیل شو. د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دغه ولایت کې تر نږدې 4.5 میلیونه میوه لرونکي بې میوې او زینتي بوټو د کینولو پلان لري. اخوا جلال آباد ښاریان وایي خلک دې د ملي مسؤلیت له مخې د بوټو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د ختیځ زون په کچه د پانګونې فرصتونو او ننګونو په اړه جوړ شوي کانفرانس کې وویل چې سوداګر د هیواد د اقتصادي پرمختګ واک په لاس کې لري. هغه زیاته کړه حکومت سوداګرو ته د ستونزو د حل لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې کړي دي. د ننګرهار ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه په 20مه دوره کې 550 تنه فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوه. مسؤلین وایي دغه فارغو شوو پولیسو ته په 2 میاشتو کې نظري او عملي زده کړې ورکړل شوي او له فارغو شوو پولیسو یې غوښتنه وکړه چې له ولسونو سره نرم چلند وکړي. ننګرهار کې پیښو سره د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي په تیره 1 میاشت کې زرګونو کورنیو سره نغدي خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده.